ریاضي چې د ریاضي پر درې ډوله باندې ده. عموما ریاضي پر درې ډوله باندې ده. یو د الجبر په نوم باندې ده یا الجبرا موږ تاسو ورته وایو، بل د کنټینیوس ماتماتیکس په نوم باندې دی، او بل هم د ډیسکریټ ماتماتیکس په نوم باندې دی. کله چې موږ تاسو الجبرا یادوو، د الجبرې څخه هدف څه دی؟ الجبرا عموما اډیشن، سبټراکشن، جمع، منفي، ضرب، تقسیم، او یا مثلا x جمع y جمع z مساوي کېږي مثلا په یو شي باندې. کله چې وریبلز متحولز په پښې کې وي او پر هغه باندې عملیه اجرا کېږي، د دې لپاره الجبر استفاده کېږي. صحیح دی؟ پر درې ډوله باندې ده. یو کنټینیوس ماتماتیکس دی، یو الجبرا ده، او یو هم ډیسکریټ ماتماتیکس دی. درې ډوله. اوس algebra چې د algebra is the branch of mathematics that represents problems in the form of mathematical expressions. او د ریاضیکي عملیاتو لپاره استفاده کیږي. It involves variables like x, y, z and mathematical operations like addition, subtraction, multiplication او دغه نور. صحیح دی؟ نو کله چې موږ تاسو جمع، ضرب، تقسیم، منفي، x, y, z دغه مسایل استفاده کوو، دا عبارت د الجبرې څخه دی یا عبارت د الجبر څخه دی. صحیح دی؟ اوس یو متحول دی او چې موږ وریبل او یو کانسټنټ دی. او متحول و هغه حد ته ویل کېږي چې هغه اوښتونکی وي. مثلا که چیرې زه وایم چې وایم x تاسې د څوم صنفه څخه ریاضي وایاست؟ د شپږم اووم صنفه څخه مثلا ریاضي وایاست، د څلورم صنفه څخه. تر اوسه پرې چا x پیدا کړی دی؟ څوک پر دې باندې باوري دی چې هغه وایي چې وایي x دغه شی دی؟ د x قیمت تر اوسه پرې چا پیدا کړی دی؟ یعنې ته ویلی سې چې د x قیمت ما په شپږم صنف کې 5 پیدا کړي، نو زه در PhD پر دغه 5 استفاده کوم. ثابت نه دی. نو x چې دی x متحول دی. صحیح دی چې موږ تاسې دغه والیو پیدا کړی ده چې مثلا په دې سوال کې د x جواب 500. کله چې بیا دغه x مثلا په بل سوال کې واچي، شاید په هغه کې جواب مثلا 10 وي، شاید په بل سوال کې جواب مثلا 15 وي. دې ته متحول ویل کېږي چې هر ګړی والیو اړوي. صحیح دی؟ او کانسټنټ چې دی هغه مثلا 2 x مساوي کېږي په 2 باندې. دغه 2 دا ثابت حد دی، دا نه اوړي. صحیح دی؟ نو په الجبرا کې موږ تاسې کله چې موږ تاسې د ریاضیکي عملیې سرته رسوو او یا هم متحولونه او وریبلونه ولرو، د دې لپاره موږ تاسې د الجبر څخه استفاده کوو یا هغه برخه چې د الجبر په نوم باندې یادیږي. ورپسې کنټینیوس چې بیا دی، کنټینیوس چې مثلا په یو رینج کې، رینج په پښتو کې فاصله ورته ویل کېږي، په یو فاصله کې چې مثلا والیو اخلي، یا مثلا د 0 څخه تر 1 پورې موږ تاسې یو دغه نیسو، رینج نیسو. 0.01 یوه والیو ده، 0.02 بله والیو ده، 0.03 بله والیو ده. یا مثلا موږ تاسې باران په نظر کې نیسو. کله چې باران کېږي، زه وایم چې مثلا نن 15 سانتي متره باران اوس. 15 سانتي متره دا معنی چې ځمکې ته 15 سانتي متره کښته شو. او که چیرې سبا باران وسي، دا مثلا 6.8 سانتي متره مثال کېږي. که چیرې بل سبا باران وسي، هغه مثلا 8 سانتي متره کېږي. دا کنټینیوس وریبلونه دي یا په کنټینیوس شکل باندې. یا مثلا موږ تاسو دلته په دې ځای کې د قد دغه کوو، قد یا وزن که چیرې موږ تاسو حسابو، زه شاید مثال زه نه پوهېږم چې څوک یې په تس کې پنډ کم یو دی، دی نه دی ښه چاغ ورته وایي په پښتو، موږ تاسو په حدیث لا وایي. د یوه نفر وزن مثلا 15 شپېته کیلو دی، د بل نفر وزن مثلا 7 شپېته کیلو دی، د بل نفر وزن 8 شپېته کیلو دی. اوس 8 شپېته کیلو فکس نه دی، کېدای شي چې 8.001 وي، او کېدای شي چې 8.001 وي. دا کنټینیوس والیو دی. او ډیسکریټ والیو چې نمبرونه وي، ریل نمبرونه، مثلا د کندهار څخه د کابل پورې فاصله څو 403 کیلومتره ده، او په بس کې 40 کسه سپاره دي. دا 40 دا ډیسکریټ والیو ده. ډیسکریټ والیوس مثلا 1 2 15 10 20 هر څو چې وي. A discrete matter is one in which the data can undertake a certain values, for example integer. او integer چې مثلا 1 15 10 20 30 دا یو معلوم حد دی چې دی اخلي. صحیح دی؟
importance of discrete mathematics. اول خو مخکې تر هر شي موږ تاسو په دې باندې پوهېږو چې کمپیوټر چې دی کمپیوټر 0 او 1 وایو اخلي یعنی کله چې موږ تاسو ا وراچوو د ا پر ځای باندې کمپیوټر په 15 شپېته باندې پوهېږي د 15 شپېته پر ځای باندې کمپیوټر په اسکی کوډ باندې پوهېږي د اسکی پر ځای باندې دا باینري ته مثلا درکېږي اخر چې په لاس باندې درکې د ا پر ځای باندې 000 مثلا یو داسې یو دغه درکې یو حد درکې یعنی کله چې ته انټر وایې ایچ داخله دی ا نه پیژني دی 0 1 پیژني نو دا یو دغه دی یو اپلیکیشن دی چې موږ تاسو ډیسکریټ ماتماتیکس وایي دا د الجبري او د کالکولس دغه نه دی برانچ نه دی چې مثلا موږ تاسو وایو چې دا خپل یو ډول دی د ریاضي کله چې موږ وایو چې الجبر او کانټینیوس او ډیسکریټ ماتماتیکس دا درې ډول دي نو ډیسکریټ ماتماتیک د الجبر یو فرعي سیټ نه دی چې یا فرعي مضمون یې صحیح دی دا یو جلا ډول دی دا ټول په خپل منځ کې کامن یا چې د ټولو په شریکه باندې وي مشترک خصوصیات لري او د کانټینیوس په ډول باندې نه دی په لاجیک کې استفاده کیږي لاجیک زه نه پوهېږم چې تاسو به ویلي وي که به مو نه ویلي خو وروسته یې وایاست شاید را روانې هفتې په ساعت کې چې منطق موږ تاسو وایو منطق مو ویلی دی دغه ډیسکریټ ماتماتیکس دی په لاجیک کې هم استفاده کیږي لاجیک موږ تاسو منطق ته وایو او منطق چې دی د خبرو ډول ته ویل کیږي چې څه رقم زه خبرې کوم مثلا که چیرې یو څوک ماته وایي چې وایي ستا نوم څه دی زه ورته وایم چې زه د ظاهرشاه لیسې څخه فارغ شوم دا منطق نه دی منطق دا د خبرو ډول کله چې هغه راته وایي چې وایي ستا نوم څه دی زه ورته وایم چې زما نوم احمد دی دا په یو چوکاټ کې راغلی صحیح دی دې ته منطق ویل کېږي او دغه منطق د زده کړې لپاره موږ تاسو د ډیسکریټ ماتماتیکس وایو صحیح دی ورپسې پرابلم سالوینګ یا د سوال حلول د سوال حلول خو بیرته موضوع ځي و الګوریتم ته او الګوریتم هغه شی دی چې موږ تاسو سټیپ پر سټیپ باندې دغه حلوو سوال حلوو یا مشکل حلوو او ورپسې دغه ډیسکریټ ماچ دی دا یو ګیټ وی ده د نورو اډوانس کورسو لپاره یو لاره ده کله چې موږ تاسو ډیسکریټ ماتماتیکس وایو څه رقم سوالونه موږ تاسو په دې کې حلوو مثلا اول وایي how many ways are there to choose a computer password کله چې تاسو غواړئ چې د کمپیوټر پاسورډ جوړ کړئ څو لارې موجود دي څو لارې موجود دي دا معنا نه چې تاسو یو مخصوص لغات باید ولرئ مثلا زه وایم چې وایم احمد کله چې زه احمد وایم AHMAD 15 حرف اسوله د دغه 15 حرفو څخه څو لارې موجود دي یا څو پاسورډ زه جوړولی سم یوازې د احمد د نوم څخه صحیح دی AHMAD یو پاسورډ سو او بیرته د چپې خوا څخه را شروع کړه دوهم پاسورډ سو دغسې دا وروسته سوالونه پکښې کېدل وو د دغه رقم سوالو د حل دپاره یا دغه رقم مشکلات د حل دپاره موږ تاسو ډیسکریټ ماتماتیکس وایو صحیح دی دا یو دوهم احتمال د دې چې ته د یو لاټرۍ یوسې مثلا لاټریان اعلان سوي دي وایي 50 افغانۍ جمع کړئ صحیح دی په اخر کې تاسو ته یو دانه موټر راوځي اوس مثال په دې سیم کې ټوټل څو کسه یاست 110 کسه یاست 110 کسه یاست نماینده ته وایي 100 افغانۍ راوړئ په اخر ورځ باندې لاټرۍ اچوو او هر چا ته راووتله هغه ټوله پیسې دا 110 تقریبا 11,000 افغانۍ کېږي 11,000 افغانۍ هغه نفر ته ورکوو چانس څو دی دا هر یوه ده یو پر 110 یو چې پر 110 باندې تقسیم کې ورسې پر 0.8 کېږي یعنې 80% احتمال د دې شته چې د 11,000 یوسې موږ تاسو چې دغه عموما دا فیصدي چې وایو فیصدي موږ تاسو وایو چې 50% د دې شي احتمال شته 50% دا معنی چې یعنې 0.5 100% یعنې یو صفر یعنې صفر د احتمالات چې دي هغه د صفر څخه ترې یو پرې واجب په دا منځ کې یعنې ته نسې ویلی چې 200% دغه شته کله چې ته وایې چې 80% دا معنی چې یعنې 0.8 کله چې ته وایې چې 8% یعنې 0.08 خو نه یو تقسیم پر 110 باندې هر څو چې نتیجه راووتله هغه د هر یوه د وړلو امکانات دي چې هغه دې لاټرۍ یوسي یو بل شی د ستاسو په یاد وي احتمالات چې دي احتمالات پر تجربه باندې ولاړ دي
یعنی څوک هوایي نشي ویلی مثلا دغه رقم ورځ ده زه نشم ویلی چې وایم 50% یا 80% امکان شته چې باران دې وشي دا تاسو خپله وایاست چې دوی دروغ وایي په دې خاطر باندې تاسو خپل هم په دې باندې پوهېږئ هغه شی چې مخکې تېر سوي وي یا مخکې پېښ سوي وي د هغه شي امکانات موږ تاسو سنجوو مثلا په روژ کال په دغو شپو کې باران وسو په کومو سیمو کې سیل راغی دا دغه چې دوکانونه چې وړي د منځ څخه وه که چیرې سږ کال بیا باران کېږي په کومو سیمو کې احتمال د دې شته چې هلته دې سیل راسي احتمال د دې لپاره استفاده کېږي چې بره بیا هغو سیمو کې یو قسم آمادګي ونیول سي د دې لپاره استفاده کېږي نو د احتمالات د پیدا کولو لپاره وایي آیا په سوشل نیټورک کې د دوو یوزرانو ترمنځ یو لینک موجود دی که نه دی موجود د دغه ډول سوالو د حل لپاره موږ تاسو ډسکریټ ماتماتیکس استفاده کوو کله چې ته غواړې چې د کندهار څخه کابل ته ولاړ سې تر ټولو لنډه لاره کومه یوه ده د کندهار څخه ته باید کابل ته ولاړ سې که یا د کندهار څخه ته باید هرات ته ولاړ سې بیا وروسته کابل ته ولاړ سې لنډه لاره یې مثلا کومه یوه ده د کندهار څخه چې مثلا غواړې چې بادغیس ته ولاړ سې لنډه لاره یې څه شته د دې لپاره موږ تاسو ډسکریټ ماتماتیکس وایو صحیح دی دا شاید اوس پکښې کې دغه یاست چې دا نو څه رقم دغه کېږي څه رقم معلومېږي چې مثلا لنډه لار څه شته خو دا وایاست په ګراف کې کله چې تاسې ګراف وایاست چې د هرات دروازې او د کابل دروازې ترمنځ لنډه لار څه شته د دې لپاره موږ تاسې ګرافونه وایو او ګرافونه چې دي دا د ډسکریټ ماتماتیک یو برخه ده مهمه برخه ده چې هم په انجینري کې استفاده کېږي هم په کمپیوټر ساینس کې هم په ځینو نورو موضوعاتو کې